اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 11 مضمون مو کیمیا، موضوع مو د تیزابونو او القلیو تعاملونه دي. ګرانو زده کوونکو، درنو لیدونکو، موږ تاسو تیر درسونو کې د تیزابونو او القلیګانو آیونایزیشن، د آیونایزیشن ثابت او د آیونایزیشن سلنه لوستې وه. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ زموږ تاسو کومه موضوع چې ده هغه د تیزابونو او القلیو تعاملونه دي. تیزاب یا القلیګان د کومو نورو مرکبونو سره، د کومو نورو اتومونو مالیکولونو سره په څه ډول کیمیاوي تعاملونه ترسره کوي. د درس څخه موخه د تیزابونو او القلیو د کیمیاوي تعاملاتو او په خاص ډول د جمعي تعاملونو سره یې آشنایي ده. د تیزابونو او القلیو د تعاملونو څخه د مالګو لاسته راوړل په ژوندیو ارګانیزمونو، صنعت، لابراتوار او کیمیاوي ټکنالوژۍ کې یو شمېر کیمیاوي تعاملونه ترسره کیږي چې د هغې ځینې بیلګې به موږ تاسو ته اوس وړاندې کړو. ګورئ، دغه د تیزابونو او القلیو د تعاملونو څخه د مالګو ترلاسه کول دي. تیزاب د القلي سره تعامل کا مالګې جوړوي. په کومو شکلونو باندې دوی مالګې جوړولی شي، په کوم اساس باندې دوی کولی شي چې د نورو مالیکولونو، اتومونو او مرکبونو سره کیمیاوي تعاملات ترسره کا. د دوی دغه کیمیاوي تعاملات چې ګورئ کوم دي په ژوندیو ارګانیزمونو کې ترسره کیږي. په صنعت کې، په ټکنالوژۍ کې، په طبابت کې، په لابراتوار کې، په مختلفو ځایونو کې د دوی کیمیاوي تعاملات صورت نیسي. مخکې د دې چې موږ تاسو د تیزاب او القلي په کیمیاوي تعاملونو باندې بحث وکړو، لومړی د کیمیاوي تعاملونو د ډولونو څخه یو ډول تعاملات وي. هغه تعاملات چې کوم دي ترکیبي یا جمعي تعاملات ورته وي. ترکیبي یا جمعي تعاملات. ګورئ، دا هغه کیمیاوي تعاملونه دي چې په جریان کې د دوه یا څو ډوله مادو د یو ځای کېدو څخه یوازې یوه ماده جوړه شي. ګورئ، اساسي نقطه په دې کې ده دوی یا څو مادې سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې یوازې څو مادې جوړوي؟ یوه ماده جوړوي. دغه جمعي یا ترکیبي تعاملونه چې د کانکور پوښتنه ده د تجزیوي تعاملونو سره معکوس دي. د هغې سره کوم ته دي؟ معکوس دي. عمومي شکل یې A جمع X. دوی مادي دي په کانکور کې راغلی A جمع X وکتور AX. کوم تعاملات دي؟ دغه ته جمعي یا ترکیبي تعاملات وي. څه ورته وایو؟ جمعي یا ترکیبي تعامل. دغه جمعي یا ترکیبي تعاملونه پر درې ډوله صورت نیسي. په څه ډوله صورت نیسي؟ پر درې ډوله صورت نیسي. اول، ممکن د عناصرو ترمنځ وي، د عنصرو مرکب ترمنځ وي، او یا هم ممکن د مرکب او مرکب ترمنځ وي. تاسو متوجه شئ تختې ته. جمعي تعاملونه، د جمعي تعاملونو عمومي شکل چې کوم دی A جمع X وکتور AX. دا کوم تعاملونه دي؟ جمعي تعاملونه دي. دا کوم تعاملونه دي؟ ترکیبي تعاملونه دي. د کوم تعاملونو معکوس شو؟ د تجزیوي تعاملونو معکوس شو. په څو ډوله صورت نیسي؟ په درې ډوله صورت نیسي. اول، ممکن عنصر جمع عنصر وي. A یو عنصر جمع B بل عنصر، محصول به A او B وي. لیکو د A په ځای باندې هایدروجن عنصر، د B په ځای باندې اکسیجن عنصر، محصول به یوازې یوه ماده یو مرکب اوبه وي. دا اول حالت شو. دویم حالت، ممکن عنصر او مرکب وي. A یو عنصر دی، B C یو مرکب دی، ولی د دوی محصول به هم څه شی وي؟ ABC. عنصر جمع مرکب. مثلا ګوري، هایدروجن یو عنصر دی جمع C2H4 یو مرکب دی، خو د دې کیمیاوي تعامل محصول به بیا هم یو مرکب وي، C2H5. دریم حالت چې دی، ممکن مرکب او مرکب وي. EB یو مرکب دی جمع CD بل مرکب دی، د دوی کیمیاوي تعامل محصول به یوازې یو مرکب وي، ABCD. دا یو عمومي شکلونه شول. مثال ور باندې لیکو، AB یو مرکب کاربن دای اکساید یو مرکب شو جمع اوبه بل مرکب شو. د دې کیمیاوي تعامل محصول H2CO3 یو مرکب ورڅخه لاسته راغلی. موږ تاسو ولیدل په جمعي تعاملاتو کې د دوه یا څو مادو د یو ځای کېدو څخه یوازې څو مادې جوړېدې؟ یوه ماده. په څو ډوله صورت نیو؟ پر درې ډوله. عنصر جمع عنصر، عنصر جمع مرکب، مرکب جمع
مرکب. د همدغه کیمیاوي تعاملونو تر سره کولو لپاره ځینې موډلونه هم موږ چمتو کړي. تاسو متوجه شئ. ګورئ اول عنصر جمع عنصر، هیدروجن جمع اکسیژن، هیدروجن مالیکول د اکسیژن مالیکول، عنصر جمع عنصر څه جوړوي؟ اوبه جوړوي. څه جوړوي؟ اوبه. یو مرکب جوړ کړو. څه جوړ کړو؟ یو مرکب. دویم حالت عنصر جمع مرکب، هیدروجن عنصر جمع C2H4 ایتلین، هیدروجن جمع مرکب و عنصر جمع مرکب، هیدروجن جمع ایتلین، کیمیاوی تعامل محصول یوازې او یوازې یوه ماده ایتان C2H5. دریم حالت مرکب جمع مرکب، محصول یوه ماده کاربن دای اکساید جمع اوبه، کاربن دای اکساید جمع اوبه، مرکب جمع مرکب، محصول H2CO3 H2CO3 کاربونیک تیزاب. څه شی؟ کاربونیک تیزاب. دا شول جمعي تعاملات او د هغوی درې ډولونه. یو شمېر نور کیمیاوي تعاملات هم په لاندې ډول سره کتاب راخستی. د عنصرونو تعامل له اکسیجن سره اکسایدونه جوړوي. د عنصرونو تعامل له اکسیجن سره که چیرې فلز یا غیر فلز د اکسیجن سره تعامل وکړي، لاسته راغلي مرکبونه په څه نامه سره یادیږي؟ اکسایدونه. اوسپنه د اکسیجن سره تعامل کافریس اکساید جوړوي. مثلا اوسپنه لیکو Fe جمع اکسیجن، محصول FeO فیریس اکساید. څه شی؟ فیریس اکساید. د فلزونو تعامل له غیر فلزونو سره مالګې جوړوي. فلزونه د غیر فلزونو سره څه جوړوي؟ مالګې جوړوي. مثلا لیکو Na جمع Cl فلز جمع غیر فلز جوړوي NaCl، سودیم کلوراید، خواړو مالګې جوړه کړه. د اکسایدونو ترکیبي تعاملونه دي. که چیرې فلز د اکسیجن سره تعامل وکړي فلزي اکساید، که غیر فلز د اکسیجن سره تعامل وکړي غیر فلزي اکساید. غیر فلزي اکسایدونه د اوبو سره تعامل تر سره کوي، په نتیجه کې تیزاب جوړوي. فلزي اکسایدونه د اوبو سره تعامل تر سره کوي، په نتیجه کې القلي جوړوي. نو په دې اساس فلزي اکسایدونو ته القلي اکسایدونه، غیر فلزي اکسایدونو ته تیزابي اکسایدونه، فلزي او غیر فلزي اکسایدونه په خپل منځ کې تعامل کا شی جوړوي؟ مالګې جوړوي. متوجه شئ تاسو تختې ته؟ غیر فلزي اکسایدونه د اوبو سره تیزاب جوړوي. مثلا کاربن دای اکساید غیر فلزی اکساید جمع اوبه د کیمیاوی تعامل محصول H2CO3 کاربونیک تیزاب. ولی فلزی اکساید سودیم اکساید فلزی اکساید جمع اوبه د کیمیاوی تعامل په پایله کې جوړوي NaOH سودیم هایدروکساید القلی. خو فلزی او غیر فلزی اکسایدونه په خپل منځ کې تعامل کا مالګې جوړوي. کلسیم اکساید فلزی اکساید، کاربن دای اکساید غیر فلزی اکساید جوړوي کلسیم کاربونیت. چه جوړوي؟ کلسیم کاربونیت. یعنی فلزی اکساید جمع غیر فلزی اکساید محصول به چه وی؟ کلسیم کاربونیت مالګوي. دغه درې قوانین دي غیر عضوي کیمیا باید تاسو سره کم توي یاد وي. تجزیوي یا تخریبي تعاملونه. ګورئ تجزیوي یا تخریبي تعاملونه د هغه تعاملونه دي چې په جریان کې یو مرکب په خپل جوړونکو اجزاو باندې تجزیه شي. تجزیوي تعاملونه د جمعي تعاملونو معکوس دي. د دې تعاملونو په جریان کې د یوې مادې څخه څو مادې لاسته راځي. د یوې مادې څخه څو مادې لاسته راځي. ګورئ مخکې د څو مادو څخه یوه ماده لاسته راتلله. دغه تجزیوي تعاملونه چې کوم دي دا هم پر درې ډوله صورت نیسي. په عناصرو تجزیه، په مرکبونو تجزیه، په مرکب او عنصرو تجزیه صورت نیسي. تاسو متوجه شئ تختې ته؟ نو تجزیوي یا تخریبي تعاملونه چې کوم دي هغه هم پر درې ډوله صورت نیسي. اول داسې ویو AX رابطه A جمع X. ګورئ دغه تعامل ته موږ تاسو تجزیوي تعامل ویو. یو مرکب په خپل جوړونکو اجزاو باندې تجزیه شو. د جمعي تعاملونو معکوس دی، پر درې ډوله صورت نیسي. اول ممکن یو مرکب تجزیه شي په عنصر جمع عنصر باندې، عنصر جمع عنصر باندې تجزیه شي.
اوبه یو مرکب دی که چیرې دې ته موږ تاسو تودوخه ورکو دا ټوټه کیږي په هایدروجن جمع اکسیجن. ولی یوه خبر هم باید پیاد پاتې وي، دغه تجزیوي تعاملات چې کوم دي دا ټول اندوترمیک دي، تودوخه جذبونکي دي. نو دا یو حالت شو. دویم حالت ممکن یو مرکب وي ای بی سی و مرکب دی دا ټوټه شي په عنصر جمع مرکب باندې. عنصر جمع مرکب لیکو C2H5 که چیرې دې ته موږ تاسو تودوخه ورکو په C2H4 جمع هایدروجن آزاد کو په مرکب او عنصر باندې سره کم تشوله تجزیه شو. دریم حالت ممکن یو مرکب وي ABCD و مرکب دی که چیرې دې ته موږ تاسو تودوخه ورکو دا ممکن ټوټه شي په مرکب او مرکب AB جمع CD په دوه مرکبونو ټوټه شو. لیکو یو تیزاب لیکو H2CO3 که چیرې دې ته تودوخه ورکو دا ټوټه کیږي په یوه مرکب او بل مرکب باندې. دغه ته تجزیوي تعاملات وي. د تجزیوي تعاملاتو دپاره تجزیه څو لاملونه دي. اول الکترولیز، کوم چې مرکب د برېښنا په واسطه تجزیه شي او ته الکترولیز ویو. الکترولیز یو مرکب د څه په واسطه تجزیه شي؟ د برېښنا په واسطه تجزیه شي. هایدرولیز یو مرکب د اوبو په واسطه تجزیه شي. پوتولیز یو مرکب د لمر په واسطه تجزیه شي. پایرولیز یو مرکب په ډیره لوړه تودوخه کې سره کم شي تودوخه په واسطه تجزیه شي. نو څلور لاملونه د تجزیوي تعاملونو لپاره شتون لري. الکترولیز برېښنا تجزیه، پوتولیز لمر تجزیه، پایرولیز تودوخه تجزیه، هایدرولیز د اوبو تجزیه. دا شول تجزیوي تعاملونه او د هغوی ډولونه چې پر درې ډوله باندې صورت نیوه. د همدغه دریو ډولونو لپاره ځینې موډلونه موږ هم چمتو کړي. تاسو متوجه شئ. ګورئ لومړی چې دی په عناصرو تجزیه، اوبه یو مرکب دی. که چیرې دې ته موږ تاسو تودوخه ورکړو، که چیرې دغه مرکب موږ تاسو الکترولیز کو د برېښنا په واسطه ټوټه کیږي په عنصر او عنصر. په عنصر او عنصر سره کم شو تجزیات شو، په عناصرو تجزیه وشوه. کیدای شي یو مرکب په عنصر او مرکب تجزیه شي. C2H5 ایتان دی. که چیرې دې ته تودوخه ورکړو پایرولیز یې کو دا به ټوټه شي په مرکب جمع عنصر. مرکب جمع عنصر باندې. ممکن یو مرکب H2CO3 کاربونیک تیزاب دی. H2CO3 دغه مرکب ته موږ تاسو تودوخه ورکو پایرولیز یې کو دا به ټوټه شي په مرکب جمع مرکب کاربن دای اکساید. کاربن دای اکساید جمع اوبه. کاربن دای اکساید جمع اوبه. دا شول تجزیوي تعاملونه او د هغې ډولونه. د تیزابونو تجزیه. ځینې غیر عضوي تیزابونه په فلزي اکسایدونو او اوبو تجزیه کیږي چې دغو تعاملونو ته موږ تاسو ډیهایدریشن وایو. څه ورته وایو؟ ډیهایدریشن. یعنی د غیر عضوي تیزابونو تجزیه کول په غیر فلزي اکساید او اوبو په څه نامه یادیږي؟ ډیهایدریشن. متوجه شئ. یو ډول تیزاب لیکو H2SO4 که چیرې دې مرکب ته تودوخه ورکو په غیر فلزي اکساید سلفر ترای اکساید جمع اوبو تجزیه کی. که چیرې دې مرکب څخه اوبه وایستل شي دغه عملیې ته موږ تاسو وایو ډیهایدریشن ورته وایو. څه ورته وایو؟ ډیهایدریشن. کتاب یو بل مثال هم لیکلی و لکه H2CO3 کاربونیک تیزاب تودوخه ورکو غیر فلزي اکساید جمع اوبه ورڅخه جدا شوي دغه عملیې ته څه وایو؟ ډیهایدریشن. څه ورته وایو؟ ډیهایدریشن. مثلا ګورئ دغه کاربونیک تیزاب دی H2CO3 که دې ته تودوخه ورکړو کاربن دای اکساید ورڅخه جدا کی او بل به شی ورڅخه جدا شي اوبه. کله چې اوبه ورڅخه جدا شي دغه تعامل ته موږ ته څه وایو؟ ډیهایدریشن. دریم چې دی هغه تعویضي تعاملونه دي. دا تعاملات هم پر دوه ډوله صورت نیسي. په څه ډوله صورت نیسي؟ پر دوه ډوله. یو وی سینګل دی بل ډبل دی. یو وی ساده دی او بل یو وی سینګل یعنی یو ګونی تعویضي او بل ډبل یعنی دوه ګونی تعویضي تعاملات. ساده یا یو ګونی تعویضي تعامل دا هغه تعاملات یا هغه تعامل دی کوم چې د عنصر او مرکب ترمنځ صورت نیسي. په دې ډول تعاملاتو کې فعال عنصر د مرکب څخه غیر فعال عنصر اتون سره کم تکوي جدا کیوي. متوجه شئ تاسو تختې ته. د تعویضي تعاملاتو لومړی ډول ساده یا یو ګونی تعویضي تعامل A جمع BC. چې دا نظر بی ته فعاله ده. A راځي دی بی ځای نیسي. د عنصر او مرکب ترمنځ صورت نیسي. جوړوي
AC جمع B به څه رقم تکا عوض کو د عنصر و مرکب ترمن فعال عنصر اتم د مرکب څخه نسبتا غیر فعال عنصر اتم سره کم تکوي جدا کیوي. مثلا یو مثال لیکو زیت ان جست جمع H2SO4 زیت ان رسید هیدروژن ځای نیسي لیکو چې زنک سلفیت جمع هیدروژن به څه رقم تکا آزاد کو. دو ته یو ګونی تعویضي تعامل وي. دویم ډول چې دی هغه ډبل یا دوه ګونی تعویضي تعامل دی. د مرکب و مرکب ترمن صورت نیسي. د مرکب فعال عنصر اتم زی د بل مرکب څخه نسبتا غیر فعال عنصر اتم به ځای کیوي. مثلا عمومی شکل یې AB جمع CD دغه A راځي د C ځای نیسي C راځي د A ځای نیسي دوه ګونی تعویضي تعامل جوړوي چې AD جمع CB دوه ګونی تعویضي تعامل. عمومی شکل شو یو مثال کې لیکو NaOH جمع HCl سودیم هیدروژن تی وی دغه ځای ما تراکزات ته ډیر فعال یم دا ورځي د هغو ځای نیسي جوړوي سودیم کلوراید جمع دغه هیدروژن ځای رسید سودیم ځای نیسي جوړوي H2O دو ته ویل کیږي دوه ګونی تعویضي تعامل. د تیزابونو د دې کیمیاوي تعاملونو کارونه د ګرانو زده کوونکو د موږ تاسو د نن ورځ د درس اړوند د تیزابونو د دې کیمیاوي تعاملونو په اساس کولای شو چې موږ تاسو مالګې لاسته راوړو اوبه لاسته راوړو د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو تعامل څخه هم مختلف مالګې لاسته راتللی شي همداسې د غیر فلزي اکسایدونو او د اوبو تعامل څخه تیزاب لاسته راوړلی شو د فلزي اکسایدونو د اوبو څخه د فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه القلیګان لاسته راوړلی شو. ګورئ سلفوریک تیزاب چې د سلفر ترای اکساید او اوبو له کیمیاوي تعامل څخه لاسته راځي په ورځنیو چارو کې په بیټرۍ کې د الکترولیت مادې په حیث باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي. کاربونیک تیزاب چې د کاربن ډای اکساید او اوبو څخه لاسته راتلل د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو څخه لاسته راتلل د نوشابو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا وګران زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند مې د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده هغه کیمیاوي تعامل چې په هغې کې د څو مادو د یوځای کېدو څخه یوازې یوه ماده جوړه شي په کوم نامه سره یادیږي؟ دال ب او جیم سم دي یعنی ترکیبي یا جمعي. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هره پوښتنه څلور ځواب لري سم ځواب یې په نښه کړئ. اوله پوښتنه د مرکب ټوټه کېدل د برېښنا په واسطه په کوم نوم یادیږي؟ دویمه پوښتنه یو مرکب چې په خپلو جوړونکو اجزاو تجزیه شي کوم لاندې تعامل بلل کیږي؟ څلور ځوابونه لري سم ځواب یې په نښه کړئ. دا وګران زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې موضوع تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي الله مو سپارم. ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.